څه کوي څه در باندې ماتوم نو ماماګان سره خپلو کې پرېوته تا ته څنګه پته ولګېده خان دا توتي ګل را باندې زیری وکړه زیری که دا زیری خو دا ټول نه مخکې در باندې ما کړی و ټول نه مخکې خو توتي ګل ده په غوږ باندې والي و زه په غوږ والي وم چې په دا سر یې په څپې روان وي ما سبا د خبره خو ورکړه خان د دومره ترمنځ خفقان راغی دا څه د خوشحالۍ خبره خو نه ده د خوشحالۍ خبره د شکنجبي نه څنګه په څه دغه دواړه ماماګان چې سره خپلو کې یو نو دا ټول کړې بې لوبو خبرې د دې مثال د دنیا د لویو طاقتونو دی هغه څه ورته مرادلي وچې سپر پاور دادا سپر پاور سپر دی او سپر دی خو دغه دواړه طاقتونه چې خپلو کې یو وي که نه نو زمونږ مالونو او سرونو ته خطره پېښوي چې یو ورته بل شو نو زمونږ پکې مزي د سمه دی خان د مرادلي په کار کې خنډان هم دي اچول کمالالدین نه ته هم دغه دواړو بوډاګانو په ملا ټپاو او د راشا نیکه لاړو ما کره دېره شو اوس به څه کوي لټانګي یو پالک پر خاورو لګېده نه څه نو خو راټانګه خو په کلي کې پاتې دی کېدی د دشمنانو په کور د میراث نغارې وشه خدای مې د بابا کور ودان لري د بابا کور خو دې وران شو اوم ستا د لاسه د دې کور اصل دشمن هم ته دا ما یادې خان لالا او اول دې وسیع د کمالالدین کره دېره کړ او بیا دې دوراني ته د ښار لاره سمه کړه څنګه شېر علي ټیک ده که نه زه به په دې کې څه ووایم ماماجي او ته به څه ووایې ستا مثال خو د ګوډاګي دی که ته سړی وې نو دې مور به دې د خپلې مخې دومره غټ غټ کارونه نه کول دا غټ غټ کارونه د څه د ځان نه اوچت اوچت توپونه وې خو چیت کټ په کړاوو نه لوړېږي خاطره جواب راله ډېر ښه راځي خو دا مخ دې راباندې ډېر ګران دی خان لالا تا هم راله په ماشومتوب کې اوږې سلولې دي او هغه دوراني خو راله بیخي ملا ماته که خاطره ته دې هېڅ مه کوه ماماجي هر څه به ځایله راشي څنګه به ځایله راشي هر څه دومره لرې نه دی ته به مخکې او موږ درپسې ماماجي به کور ته راولو ښه هغه دوره مار پسې به اوس زه ځم دا زوی خو دې ډېر ساده دی خاطره وای خان لالا ده خو درته سمه خبره وکړه که نه خو مرور خلک جرګه نه کوي ښه نو ته راته دا ووایه چې هغه مشر دی او که زه هغه به ماله راځي که زه به هغه پسې ورځم ته خدای مشر کړې خو اوبه عمر لا په کوزه بهیږي په بره نه اوبه چې په هره لورې ځي خو غر په یو ځای ولاړې د لقمان یتیم بچی ماماجي دا خبره روانوئ ما تاسو په ځای ناستئ ماماجي دا موږ سره پاره ته به ولې څوک یې خمخله شیراني دا د ښځو کار نه دی بېبې دا د سړو کار دی ښه شوه چې ته م سړی شوې سړی او نن نه پس به د سړو کارونه کوم دغه شان وایه شیر علي ته مرادلي پلاره شاه حسن ماما له غمرازۍ نه ورغلی ورغلی سره د غمرازۍ او سره د خوشحالۍ خوشحالۍ په زړه کې مې خوشحالي وه او په خوله غم راځي ښه پې خوشحاله یم د دې د لاسه خو زه عمر نه کړېدلی رښتیا تا د چاچي سره خبره وکړه چاچي سپېره خو لا په ځان ده چې خپل کور یې سم شي نو بیا به ورسره د رور خبره کوم اوله خو د رور سره خبره خلاصه کړه چې هغه د شېرعلي لور ته تیار دی او که نه دوبۍ روانې ده هغه هم په مالدارو پسې ګرځي هر څوک د ځان په شان مه ګڼه چې تش مال دې اسره کړی دی که زما په زړه دی نو پلوشه به ما هم خپل کور ته راوستې وم نیستي راله کور ته مه راوله د کمالالدین د لور سره خو 10 جیره به ځمکه تړلې ده او که څوک مې 10 ټوټې کړي نو د دې ځمکې قبضه به ورته پرېږدم پوره 40 کاله مې خوړلې ده دا ارمان به دې اوس ورژي چې پلوشه زما رور له ورکړي نو د شیر علي ټول ټبر به زموږ په بوټي کې بند شي په پیر دې رحمت شه همدغه چل دی همدغه حال دی پلوشه به د میری او شمشیر علي ترمنځ دیوال شي